تازه خبر د پاکستان د وحشتونو دوام نیمروز کې پر افغانانو ډزې کړي. په نیمروز ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي پاکستاني پولیسو ځواکونو پر افغان لاریون کوونکو ډزې کړي دي. یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د اطلاعاتو روز ورځپاڼې ته ویلي چې د نیمروز یو شمېر اوسېدونکو نن دوشنبه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري پر افغانانو د وروستیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. د سرچینې په وینا د افغان لاریون کوونکو پر وړاندې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. دا پیښه د نیمروز ولایت د چاغې او نوکنډۍ په سیمو کې شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې ټپیان د نیمروز روغتون ته لیږدول شوي دي. 3 ورځې وړاندې هم ځایي سرچینو خبر ورکړی و چې پاکستاني پوځیانو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانانو پر موټرو ډزې کړي چې له امله یې 1 تن وژل شوی و. یو شمېر هیوادوال د پاکستان سربیره پر طالبانو هم غوسه دي چې د دوی پر راتګ سره پاکستان هره ورځ پر افغانانو بریدونه کوي، خو طالبان داسې ستر جنایتونه یوازې په اعلامیې سره غندي. پاکستان په دې وروستیو کې په خوست او کونړ ولایتونو کې هم سیمې په نښه کړي دي. یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې پر 4 کلو د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. د کونړ ولایت سیمه ییزې سرچینې وایي د دغه ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې د یوې ښځې او 5 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي دي. یو شمېر ځایي خلک وایي بریدونه هم د الوتکو په واسطه شوي دي. درنو کتونکو، د یادې موضوع په اړه خپل نظریات را سره کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره دغه چینل هم سبسکرایب کړئ.